دی وایي چې یاره مونږ جیم ته ځو د ورزش دپاره، نو هلته خو ګانې نه لګېدلي، خو د ګانې نه بغیر میوزیک چلیږي. د دې اورېدل جایز دي که نه؟ بلکل ناروا دي. دا میوزیک هم حرام دی، ناجایز دی بلکل. او دا څوک چې داسې کوي که نه، هغه هم دا خپله کمایي نه ده، دا بې برکته کوي. ښه د کومې پیسې چې دی ګټي که نه، داسې په میوزیکونو باندې چې دا ماحول یې جوړ کړی، نو دی خپل رزق کې څه کوي؟ بې برکته کوي، خرابوي. ښه یو سړي د وکیل په کاغذونو باندې کتلي نه او بغیر د کتلو نه یې پې دستخط وکړو. وروسته ورته پته ولګېده چې دا خو طلاقنامه وه، دې سره طلاق کېږي که نه کېږي؟ دا خو د پښتنو عادت دی، د پاکستاني مخلوق. کاغذ وروسته ګوري او دستخط مخکې کوي، مهر مخکې لګي او بیا ورته ګوري وروسته. دا مزاج دی د پاکستاني قوم، داسې کېږي. ښه نو په دې سره طلاق نه کېږي. هله طلاق نه کېږي چې ده ته پته نه وي، که ده ته پته وه چېرته یا ده څوک لیږلي دي یا طلاقنامه ده جوړه کړې وه، پوهېږې په دې باندې، یا ده لیدلې وه او کتلې وه، د هغې نه پسې پې دستخط وکړو، نو بیا خو طلاق شوی دی. خو که ده ته پته نه وه چا پسې راوړې وه او بیا یې پې دستخط کړی، نو پیله وکتل پکار دي. ړومبۍ خبره دا ده انسان دا خپل مزاج جوړ کړي، اول به څیز ګوري بیا به وروسته دستخط کوي. او که داسې چېرته نه وي چې یاره ده ته پته نه وه، نو بیا دې سره طلاق نه کېږي. ښه تاسو په یو سوالونو جوابونو په یو نشست کې ویلو چې سکول په ماشومانو باندې جرمانه لګول روا نه دي، ناروا دي. اوس په سکول کې یو ماشوم دی، هغه سکول ته نه راځي او د سکول ماحول خرابوي. که موږ پې جرمانه نه لګو نو هغه نور ماحول خرابوي او چوټیانو کوي. د دې چوټیانو نه څنګه توبهګار کړو چې جرمانه پې نه لګو؟ ځکه جرمانه خو ناروا ده، جرمانه ناروا ده، حقیقت دی، دا صحیح دی بلکل. هغې دپاره ما لږ تفصیل کړی و په هغې کې، هغه تاسو ته نه دی یاده. البته چې دا ماشوم دی چې دی ماحول خرابوي، نو داسې کار کوه چې دی چوټیانې کوي نو خارجوي، چې خارجوي نو چې دوباره داخلي نو بیا دې فیس هله د هغې داخلي فیس دی هله. دا صحیح طریقه ده. ښه د جرمانې نه هم بچ کېږي او څیز به هم درته حلالېږي، دا یې صحیح طریقه ده. یو عامل ویلی دي چې ده نه تپوس وکړئ چې ته زمونږ ډېر زیات خلاف یې، ولې تعویض لیکل او په دې باندې پیسې اخیستل دا شرعن روا نه دي؟ څه تعویض لیکل هم روا دي، تعویض باندې پیسې اخیستل هم روا دي، په شرط د دې چې هغه تعویض شرعي تعویض وي، غیر د شریعت خلاف نه وي. که د شریعت موافق تعویض وي نو باید پیسې اخیستل هم روا دي او تعویض هم کول روا دي. خو چې دا تاسو د خلکو کورونه ورانوئ، زه د دې خلاف یم. که نه داسې نه ده؟ دا کورونه چې ورانوئ که نه او دا حرامیتوبونه چې کم کوئ، زه د دې خلاف یم. ښه زه د تعویض خلاف نه یم. په کرایه باندې دکانونه ورکړي دي، په هغې زکات واجب دی که نه؟ کم چې مونږ په کرایه ورکړي، مونږ په کرایه ورکړو او دغه شان که کور هم په کرایه ورکړي، په هغې زکات راځي که نه؟ نه، ګوره په هغې څیز باندې، په هغې کور او په هغې دکان باندې زکات وي او په هغې پلاټ باندې زکات وي چې هغه تا د تجارت دپاره اخیستی. که د تجارت دپاره دې نه اخیستی او په کرایه باندې دې ورکړی، نو په هغې باندې زکات نشته. د هغې نه چې کم انکم راځي او تا سره جمع دی، هغې نه به زکات ورکوې. ښه بس وګورو یو منټ شته، چا سوال یو بله یو خبره مې ذکر کول ده چې زما امتحانونه دي، اوزګار نه یم څو مسلو کې ګیر یم، کارونه راته ډېر دي. او د 1 تاریخه پورې به چوټي انشاءالله، 1 تاریخه پورې به درس قرآن چوټي. صحیح ده؟ بل دا چې بله مسلې له هم مه راخېږي دې ورځو کې، ځکه ما باندې ډېر زیات بوج دی. نن ما درس نه کوم، خو ما صرف تاسو ته ووایم چې بیا به درس قرآن چوټي د 1 اپریله پورې انشاءالله، 15 ورځې شوې تقریبا. صحیح ده؟ وایي چې 15 کاله مخکې م نکاح تړلې وه، خو واده اوس دی، دا نکاح دوباره تړل دا ضروري دي که نه؟ نه ضروري نه دي، بس ضرورت نشته. یو پیر نکاح شوې ده، ښه یو پیر چې نکاح وشي په هغې باندې د ښځه او خاوند د دې تعلق هغه قایم شي، بس دوباره بیا ضروري نه ده. که انسان هسې وایي چې د اطمینان دپاره تړم، بیا دې وتړي، څه نقصان پکې نشته، نقصان هم پکې نشته، خو ضروري هم نه ده. صحیح ده؟ مفتی صاحب وایي چې ما دا خبره معلوموله
په شرم او په حیا کې څه فرق دی؟ شرم او حیا یو څیز دی، حیا د عربی ټکی دی او شرم دا د اردو ټکی دی. نور پکې څه فرق نشته. اردو او پښتو کې شرم استعمالیږي او په عربی کې حیا لفظ استعمالیږي. د بچو دپاره د چرګو ته د بتکو انډې او بتکو ته د چرګو انډې ږدل روا دي که ناروا دي؟ دا خو روا دي، خو یو د بل په ریټ پن خرڅول ناروا دي. چې خلک دوکه کې چې یاره دا د چرګو انډې دي او هغه پې د بتکو انډې خرڅې، دا ناروا دي. نور داسې کول بالکل هغه جایز دي، څه نقصان پکې نشته. که یو سړی د یو سیز انډې هغه بل سیز تږدي او د یو مرغې انډې هغه بلې مرغې تږدي چې بچي راوړي، ښه دی که څه نقصان نشته، روا دي. دی وایي چې ما کویدن کړې وه او نکاح مې نه ده کړې. د کویدن نه پس مې ښځې له 3 طلاقه ورکړي. طلاقونه شوي دي که نه دي شوي؟ طلاق سره ټوکې مه کوه، طلاق نه دي شوي ځکه نکاح نه ده شوي. د طلاق هله راځي چې کله نکاح شوي. چې نکاح نه وي شي نو طلاق کوم ځای نه راځي؟ پردۍ ښځې له طلاق ورکوي. ځکه زه دا خبره کومه چې یاره کویدن د دې هېڅ شرعي حیثیت نشته. په کویدن باندې څوک د چا ښځه کېږي نه، ښه انا څوک د چا خاوند کېږي. د کویدن هېڅ شرعي حیثیت نشته. شرعي حیثیت د نکاح دی. چې نکاح نه وي شوی نو طلاق هغه نه واقع کېږي. نو 3 طلاق ته ورکړي فضول دي. البته که داسې خبره دې کړي چې که تا سره ما نکاح وکړه نو تا ته 3 طلاق، نو چې بیا کله هم نکاح وتړله نو 3 طلاق په واقع شي او ښځه دې لاړه سر یې وخوړو. دی وایي که چېرته په غنمو کې چینجي شوي چې په نظر باندې صحیح نه راځي، دې استعمالول جایز دي که ناجایز دي؟ استعمالول که د خوراک دپاره وی نو داسې څیزونه چې په هغې کې چینجي شوي د هغې استعمال خوراک دپاره هغه روا نه دی. البته نور څیزونو کې استعمالولی شي خو د خوراک دپاره نه شي استعمالولی. هغه چینجي چې هغه په نظر راځي، او که داسې چینجي چې هغه په نظر نه راځي، مطلب دا دی په مایکروسکوپ به ورته ګورو نو هغه په هر څیز کې هغې کې څه نقصان نشته. یا کوم خیال کړی چې چینجي لا نه راوتي خو د چینجو نه مخکې چې نری نری ټاکي یا هغه ریشې شانتي که هغه جوړې شوي او لا چینجي ته بار نه راوتي، د هغې خوړل هم روا دي، ښه څه نقصان پکې نشته. او که چینجي ژوندي پوهېږې په دې باندې، که چېرته چینجي او ژوندي د هغې خوراک ناروا دی، نورو څیزونو کې که هغې استعمالولی شي. ښه په غلطۍ سره یو عیسائی غریب ته زکات ورکړی نو موږ به دا زکات دوباره ورکوو که نه ضرورت نشته، بس زکات شوی دی. ښه داسې قسمه غلطي چې وشي که نه په زکات کې نو هغه زکات هغه شوی ښه دوباره ورکولو ته ضرورت نشته. په دکان باندې کریډټ کارت مشین لګول جایز دي که نه او جایز دي؟ ګنجایش شته، ښه علما کرامو اجازت ورکړی. په فیسبوک باندې یو ویډیو وایرل شوی دی، یو مولي صاحب وی چې څوک دومره ځله صورت اخلاص ووایي نو د هغه او د هغه کور والا او د هغه ګاونډیان هغه به برکت واله شي او په جنت کې به ورته محلات ملاویږي. د 50 یا د 500 کالو ګناهونه به معاف کېږي. او چې چا 300 پیري وي نو 400 شهیدانو عمره ثواب ورته ملاویږي. واقعي داسې فضیلت په کتابونو کې شته که نه؟ فضیلت داسې په کتابونو کې شته خو بالکل منګړت دی، ښه ځان نه دا چا جوړ کړي. داسې فضیلتونه شته دا چې د فیسبوکونو له دا ورکوي که نه چې یاره دې کې دونه فضیلت دی او دې کې دونه فضیلت دی او دونه فضیلت دی او تحقیق ته خبرې نه یې کړی، دا فضول خبرې کوي. بس په دې څیزونو باندې عمل مه کوئ، ښه دا صرف اورئ، ګینې اورئ هم مه پوهېږئ په دې باندې. دا زموږ غټه کمزوري ده چې زموږ د دې خواوشا علاقې چې کوم کمزوري مولیان دي نو د هغې فیسبوک پیجونه خو چلی، یوټیوب هم چلی، هغې ته دا تحقیق نه وي چې دا زه حدیث بیانوم دا د کمې درجې حدیث دی. زه د قرآن مجید د آیت تفسیر کوم، آیا د دې نه مخکې ما چې کوم علوم القرآن دي هغه مې یاد کړي دي که مې نه دي یاد کړي، که نه صرف یو کتاب مې کتلی او راغلی یم خلکو مخې ته ناست یم او درس قرآن کو، دا مناسب نه دي. ښه داسې کېږي داسې. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه
ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم صدق الله العظيم. اللہ جل شانہ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لیبلونکم خامخاب امتحانو کستاسو لیبلونکم خامخاب امتحان والاستاسو اللہ جل شانہ بشیئن پس سسر من الصید دخکارنا من الصید دخکارنا صید خکار توی تنالوه چې ورسی اغیتا ایدیکم ستاسو لاسونه تنالوه چې حاصلی د غسیز ورسی دغیتا ایدیکم ستاسو لاسونه ورماحکم او ستاسو نیزی ورماحکم او ستاسو نیزی لیعلم د دې دپاره چې اخی الله لیعلم الله د دې دپاره چې الله ښکاره کي چې الله اخی الله ښکاره کي من هغه څوک یخافه چې د الله نه یریږي بالغیب پشیشه بالغیب په پټه پشیشه فمن اعتدى چا چې زیاته وکړو بعد ذلک وروسته دینه فله د دپاره پس د دپاره عذاب سزا ده علیم سخته. دی آیت مبارکه کې الله جل شانه فرمای تاسو کله احرام تړلی د حج یا د عمرې نیتم کړی نو ستاسو دپاره ښکار کول ناروا دي وروسته به بیا راشي چې د لمدې ښکار کولی شي او د وچې ښکار نه شي کولی. الله جل شانه دا د دې دپاره کوي چې ستاسو امتحان والي چې الله جل شانه ګوري چې ما نه څوک یریږي که نه یریږي او الله جل شانه فرمایي تاسو ما منع کړی د امتحان دپاره که تاسو بیا هم کوئ زه به سزا درکم. دقه آیت مبارکه دغه مفهوم او مقصد د دې آیت مبارکه هغه دا چې الله جل شانه فرمایي چې زما څوک حکم مني او څوک نه مني. دې آیت مبارکه کې حرامواله د حجي او د عمرې واله دپاره دی د څه شي د ښکار. الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لیبلونکم خامخاب الله ازمائش وکي ستاسو بشیئن په یو څیز سره من الصید د ښکار نه لیبلونکم خامخاب ستاسو امتحان والی الله بشیئن من الصید د ښکار په څه څیزونو کې تنالوه چې وررسي دې ته ایدیکم ستاسو لاسونه ورماحکم ستاسو نیزې یا ستاسو غشي لیعلم الله دې دپاره چې الله جل شانه اخی من یخافه بالغیب چې د الله جل شانه نه څوک یریږي. دا آیت مبارکه په کومه موقع باندې نازل شو کله چې صلح حدیبیه وکړه نه صلح حدیبیه شپږم کال د هجرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینې منورې نه هغه تاسو ته ما ویلي خوب نبی علیہ السلام لیدلی چې ما سره صحابه دي د بیت الله شریف طواف کوو نو چې هجرې باندې نبی علیہ السلام اراده وکړه د راتلو تقریبا 1400 خوفشه صحابه کرام سره حدیبیې ته چې راورسېده هلته پې کافرو پابندي کېښودی تاسو به نه راځئ کافرو پې پابندي کېښوده چې تاسو به نه راځئ نه شئ راتله. بیا هغه ډېره یو لوی صلح شوی و او په هغې کې شرایط و چې هغه بلکل د مسلمانانو خلاف و نبي علیه صلات وسلام هغه شرایط هم ومنل. نه کله چې دی په حدیبیه کې و حدیبیه کې دی خپلې خیمې ټکوالی وي ځکه هلته سفارت روانو د کفار مکه سره د قریشو چې کوم کافر خلک د هغې سره باقاعده سفارتکاري شروع وه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه لاړه بیا د هغې کسان راله نه په دغې وخت کې د حدیبیې په مقام کې دی خو چونکې په احرام کې و ځکه د عمرې په نیت راوتي و د احرام یې خو تړلی و د احرام په حالت کې و او په دغه وخت کې دی خیمو ته به مرغۍ هم ډېرې راتلې او په دغه وخت کې به ښکار هم ډېر زیات راتلو کم څیزونه چې د خوراکي سړی ښکار کولی شي هغه ځناور به هم راتله او مرغۍ هم ډېرې زیاتې راتلې. دی حیران و چې دا څه چلو شوی دی خو دی اراده دې وکړه چې یاره چونکې موږ مسافر یو او موږ سره خو څه شته نه خو دا ښکار به خپل وکړو ځان به ترې برابر کړو
ځکه وایي دومره ډېرې وې مرغۍ چې په خپلو خیمو کې دي په لاس باندې مرغۍ راغستی شو. نو الله جل شانه فرمایل چې نه ښکار ته ونه نږدې کېږئ، تاسو د احرام په حالت کې. نن تاسو ته ما د جمعې په تقریر کې ویلو چې الله جل شانه امتحان په داسې ځای کې ویلي چې ځای د امتحان وي. د ښکار نه چېرته نه و منع کړي، خو دلته د ښکار نه منع کړه ځکه ښکار ډېر شو. داسې څیز امتحان دی ته وایي چې انسان د هغې د وجې نه په مشقت کې پرېوځي. یو انسان دی که نه هغه ښه سټډي کړي، ځان یې ښه کړولی، خو بیا هم د امتحان ټینشن او بوج وي چې دا به څه کېږي. هلکه هر څه دې یاد کړي خو ولې خفه کېږي؟ مه یارېږه نه، بیا هم که نه امتحان خو دی. د امتحان کې هسې بس فطرتاً الله جل شانه یو بوج او الله جل شانه بس انسان د هغې د وجې نه داسې ډپریسي. الله جل شانه ته وفرمیل چې ښکار به نه کوئ د احرام په حالت کې. صحابه کرامو ته ډېر تکلیف جوړ شو. وروسته بیا الله جل شانه فرمایي چې تاسو د احرام په حالت کې نو ښکار به نه کوئ، خو د اوچې ښکار به نه کوئ، د لمدې هغه کولی شي. تاسو په احرام په حالت کې او په کشتۍ کې روان یې، مطلب حج عمرې له راځئ او احرام هغه هم اغوستی دی د احرام په حالت کې، نو تاسو ځان له میان ښکار کولی شئ، د هغې پابندي به تاسو باندې نشته. خو د اوچې هغه ستاسو دپاره ممنوع دی. نو الله جل شانه دې ایتونو مبارکو کې منع وفرمایله چې داسې به نه کوئ. نو الله امتحان علي په ځای د امتحان. مخکیني امتونو نه هم الله جل شانه امتحان اغوستی و، د هغې امتحان یې د لمدې اغوستی و، د دې امتحان یې د وچې واغوستی. نو الله جل شانه فرمایي که چېرته د دې باوجود چا زیاتې وکړو او زما خبره یې ونه منله، الله فرمایي زه به له سخته سزا ورکړم. الله جل شانه د دې آیت مبارکه مقصد دا دی چې زه ګورم چې زما اطاعت څوک کوي، زما فرمانبرداره څوک دي. د خوراک په ټایم کې څوک ځان کنټرول کوي، د مال و دولت په ټایم کې څوک ځان کنټرول کوي. ځکه چې یو سړی ښکار کوي خو دوه مقاصدو دپاره، یا د خپل خوراک دپاره او یا د هغه څیز د خرڅولو دپاره. الله جل شانه په دې دوه وختونو کې امتحان علي. صحیح ده؟ ځکه خو زموږ امتحان اغوستی دی په بازار کې په حلالو باندې چې د حرامو نه به ځان ساتي او حلال به علي، او امتحان یې اغوستی دی الله جل شانه دا خو په حلال او په حرام کې چې مال و دولت حلال او مال و دولت حرام. بل ځای کې چې کله د خوراک خبر راغلی دا هلته هم راته ویلي چې خوراک هم کوه، اسکاک هم کوه، زیاتې مه کوه، او پاک څیزونه خېټې ته ورچوه. په خوراک کې امتحان اغوستی دی الله جل شانه علي امتحان، او په مال و دولت په ګټلو کې الله جل شانه امتحانونه علي. داسې کوي الله جل شانه. الله جل شانه فرمایي دا دې دپاره صرف زه کوم چې زما خبره څوک مني. د دین اسلام وایي دې ته چې ته به خبره مني، دې ته دین اسلام وایي. هسې ځان ته مسلمان ویل دې ته اسلام نه وایي. اسلام څه ته وایي؟ اعتراف کول، منل خبره. بس چې الله جل شانه څه وایي ټیک ته دا به زمانم که هر څه. دې آیت مبارکه کې الله جل شانه دغه فرمایي. مخکې الله جل شانه غوږ کې دی، اول الله جل شانه فرمایل تاسو کلو حلالا طیبا، چې تاسو رزق خورئ، کلو من طیبات ما رزقناکم، کوم رزق تاسو له ما درکړی دی حلالا او طیبا، پاک خورئ او حلال خورئ، خو بس خوراک کوئ. دای الله جل شانو مخکې دغه تذکره وکړه، ورپسې الله جل شانو دا تذکره وکړه چې یاد ساتئ، ګورئ کوم څیزونه چې حرام دي د هغې نه ځان ساتئ. مخکې وفرمایل انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، چې دا شراب دي نشه ده، انما الخمر والمیسر او جواری دا حرام، حلال خو مې ته وښوده چې حلال کوئ خو د حرام نه ځان ساتئ. اوس په دې کې الله جل شانو فرمایي چې یو څیز حلال دی خو کله ناکله د څه وجې نه په تاسو باندې هغه حرام شي، نو هغې ذکر. اول مکمل اجازت ته حلال ورکو، بیا د هغې نه استثنا وکړه چې حرام څه شی دي، بیا د هغې نه بس الله جل شانو هغه عارضي حرام څه ذکر کوي. اول حلال، بیا مستقل حرام، بیا عارضي حرام، چې هغه د آیتونو مبارکه چې څه وجې نه الله جل شانو دا حرام. ډېر ښه انداز دی د الله جل شانو د کتاب. اوس دا یو ډېره عجیبه خبره ده چې الله جل شانه ولې ښکار حرام کړی.
د حج او د عمرې دپاره ته احرام وتړې بیا به تا باندې ښکار حرام دی وایي ښکار هم حرام دی د یو بل څیز نه هم شریعت منع کړی سپږه به نه وجنې منګوڼ به نه وجنې خپل یخته هغه به نه پرې کې نه به شوکې نه به غورځې دا ټولو څیزونو ته تاسو غور وکړئ چې په دې کې څه وجه ده چې الله جل شانو په دې وخت کې دا حراموي او شریعت ته دې نه منع فرمایي چې داسې مه کوئ د احرام په حالت کې څه وجه به حلال څیز ولې حرام شي او څه وجه ده حکمت څه دی حکمت دا دی وجه دا ده چې په دې حج او په عمرې په حالت کې انسان هغه انتهایی د عاجزۍ د اظهار دپاره وتېږي چې زه انتهایی عجزه بنده یم ستا او زه راوتې یم ځکه او ده د ځان نه کفن تاو کړي که نه سپینې جامې تاو کړي ځان نه بل څه نشي تاولی څنګه چې کفن یې هغه څیز تاو کړي مطلب دا دی چې زه یا الله ستا مخې له داسې درځمه حج عمرې داسې حالت کې درځمه چې نه زما په اختیار کې څه شته نه زما سره څه شته نه زه تکبر کولی شم نه ځان چوت حسابولی شم نه جرأت کولی شم ستا مخې له در روان یم اوس دې ته وګوره چې دا حج او عمره دا چې احرام انسان وتړي نو د عاجزۍ د اظهار دپاره او چې انسان په ښکار پسې منډې وایي نو بیا دې کې د جرأت هغه اظهار دی نو هغه چې کوم اصل مقصد د حج او د عمرې هغه فوت کېږي دې د وجې د هغه عاجزي ده یوه خبره بله یوه خبره نو چې دا ده نو بیا پکار دا ده چې د لمدې هغه ښکار یې حرام کړی دی د لمدې ښکار یې حرام نه کو د وچې هغه ښکار یې حرام کو د هغې وجه دا ده چې په وچه باندې د رزق نور بندوبست کېږي خو په لمده باندې نور بندوبست نه کېږي په لمده کې هوټلې نه وي په وچه باندې هوټلې هغه یي د افغانیانو هوټل شته که نه حرم شریف کې او په مدینه منوره کې زاید ته پته ده نه هلته څومره هوټلې دي نو په وچه باندې چونکې نور سهولیات د رزق هغه بلکل ملاوېده نور سهولیات وو الله جل شانه هلته هغه څیز حرام کو چې ښکار به نه کې خو په لمده باندې چونکې هوټلې نه وي او سهولیات نه نو الله جل شانه فرمایي د احرام په حالت کې هوټلې شته نه نو دقه د احرام په حالت کې ځان له میان هغه ښکار کولی شي هېڅ نقصان نشته نه رسوي په دې باندې یو بله وجه ده پکې بله وجه په دې کې ډېره عجیبه دا ده چې الله جل شانو د احرام په حالت کې د اوچ ښکار حرام کو او د لمدې ښکار حلال کو د محرم دپاره کوم سړی چې د احرام په حالت کې دی یو بله وجه اصل کې حج او عمرې لتله ومن دخله کان آمنا څوک چې د حج او د عمرې نیت یې وکړو او احرام یې وتړو او بیا حرم شریف داخل شو دی په امن کې شو صحیح ده د حرم په حدود کې دی جنایت نشي کولی بلکې دونه به زه ووایم که ده سره د حرم په حدودو کې دننه د خپل پلار قاتل هم ولاړ دی او د څه نشي ویلی وجه څه ده چې انسان کله احرام ته وکړو د حج او د عمرې نیت یې وکړو نو دا ټول پیغام د امن او د سلامتۍ دی د څه دی د امن او د سلامتۍ اوس د وچې په ښکار کې چې دی ګزار کوي په غشي باندې نو اینه تویوي څه کوي اینه نو امن و سلامتي تباه کوي که نه بجای راوړي خرابوي او هر چې د لمدې ښکار دی نو چونکې په میانو کې خو اینه ځکه میا خو د اینې نه متولد نه دی د اینې نه جوړېږي تاسو ساینس ویلي استاد یې ساینس والا ناست دی ساینس دا وایي چې میان جوړېږي د مالګې نه د څه شي نه ځکه د مۍ دا غوښه دا غوښه نه ده ځکه دا چېرته د اینې نه جوړېدی دې کې به یوه اینه وه په مۍ کې اینه نه نور سوروالی خو اینه نه او د دې دا غوښه چې کوم ده دا هم غوښه نه ده ځکه خو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی که یو سړي قسم وخوړو چې زه به غوښه نه خورم او بیا یې میه وخوړو دی نه حانس کېږي ځکه دا غوښه نه ده او فرق دی په دې دواړو کې څه فرق دی پکې غوښه چې کله نور ته کېږي توریږي او میه چې کله نور ته کېږي سپینېږي صحیح سپینېږي هغه چونکې د مالګې نه جوړ دی او غوښه د څه نه جوړوي د اینې نه جوړي دا فرق دی دا کم خوا لاړه وم پته نه لګي خبره مې دا کوله چې چونکې په وچه باندې د اینې تویدل لازم راځي که ښکار کوي
دا او چې په ښکار کې اینې او اینه تویول دا د امن و امان او د سلامتۍ خلاف دي، نو الله جل شانو منع وفرمیل چې ستا دا کار د امن دی د سلامتۍ دی، نو ته به داسې کار نه کوې چې هغه معمولي د دې مخالف، چې معمولي د دې منافي داسې کار به نه کوي. او په دې بل طرف کې چې کوم د لمدې ښکارو یو خو ستا ضرورت ورته ډېر زیات و ځکه نور سهولت نه و، او دویم دا څیز دی چې هلته اینې تویېدل هغه لازم نه راځي. چېرته چا داسې کړې ده چې معیار راواله هلکه او سیکه اول به یې ذبحه کړي، رګونه به وله پرېږدي چې اینه ترې لاړه شي، د هغې نه پس به یې بیا استعمالېږي نه شي کولی. نه داسې نه ده، بس جال غورځوه، معیار اشوتوه او طبخي ته یې وروله، داسې ده که نه؟ اسان کار ده. دغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دوه مردارې اینه حرامه ده، اینه حرامه ده، کومه چې بیدون کې اینه ده حرامه ده. خو نبي علیه السلام وفرمایل دوه اینې ستاسو دپاره حلالې شوي او دوه مردارې ستاسو دپاره حلالې شي. کومې چې ړومبې دوه اینې دي هغه کمې دي؟ الطحال والقلب، یو زړه دی یو توری دی، یو زړه دی یو توری دی، یو زړه دی یا اینه ده، صحیح ده. او دویم الطحال والقلب، او دوه مردارې زموږ دپاره حلال دي السمک والجراد، یو میی دی او یو ملخ دی، میی دی او ملخ دی. زموږ رواج نشته د ملخانو، خلک دا ډېر ټیسټي، صحیح ټیسټي ډېره ښه ذایقه خلک خوري ده باقاعده، ورته یې ځان له حلال دي ناروا نه دي. غټ ملخان واړو کې به څه وخورې، وایي چې سلیمان علیه السلام او هدهد هغه قسم کړی و که نه، هدهد خو ډېر هوښیار که نه، تاسو ته ما ویلو د بیسټ امبیسډر آف قرآن، بهترین سفیر چې الله جل شانو قرآن مجید کې ذکر کړی هغه هوپي ده، هدهد مولا چرجک. هغه یو ورځ سلیمان علیه السلام ته وایي تا سره دا څونه ستا د بادشاهت دی که نه، ستا د څومره قوم دی، قوم دی ټول له زه روټۍ کوم دعوت ولکو. هغه تا ته کړی ته راشئ ته ماله روټۍ کې، ته روټۍ کولی شي، نه بس دا رور دی ذموار دی، خو ته صرف بس غاړه کې دعوت قبول کړ. ټیک ته بس دعوت سلیمان علیه السلام قبول، چېرته به دعوت د سمندر په غاړه به سلیمان علیه السلام ټول مخلوق ته راځي هدهد روټۍ کړې ده. کله به پلان کې ټایم سلیمان علیه السلام ورسېد هدهد نشته، سړی را پیدا شو لکه تا خدای ځان له غرمه که دا چېرته تللی وې مونږ دعوت را کړې ته نه، بس تیار دی، شی تیار دی. کم دی دیګونه کم دي، طبخي کم دي، روټۍ کم دي، ډرنکس کم دي، داسې څونه کم ځای کې دي. هغه یې ورکړه زه دله ګورم داسې پر شو که نه، او مولخ یې راونیو داسې ټوټې کو او سمندر ته ور وغورځو، وایي غوښه کمه چې شوروا پکې ډېره ده، غوښه صرف که شوروا ډېره ده، بس خورئ وایي ده عجیبه شان دی. داسې یو واقعه ذکر کړې ده بعضې تاریخ کتابونو، بعضې مفسرینو حضرات، وایي صرف غوښه کمه ده که نه، نور شوروا خو پکې ډېره ده، شوروا دونه ده چې وایي تاسو یې نه شئ ختمولی، سمندر اوبو ته غوښه ورشتې وه. نه مولخ حلال دی ښه، دا خلک ځان له وچ سره کوي په غوړو کې، ډېر ښه کرپ کوي. عربو خو رواج دی، زموږ رواج نشته دې سونو، هغې خادمۍ حلال څیز دی، خادمۍ هغې خوري په آرام، زموږ رواج چونکې نشته داسې زموږ له کرکه راولي. دې په حکمت په نورم ډېر حکمتونه دي چې الله جل شانو ولې د احرام په حالت کې ښکار نه خلک منع کوي، خو مونږ حکمتونو ته نه ګورو، مونږ صرف دې ته ګورو چې الله جل شانو فرمایي دا دې نه منع شي، بس مونږ منع، دا جایز دي جایز، ناجایز دي ناجایز. دا زموږ ایمان دی، زموږ ایمان دا نه دی چې اوس اس کې فایده یې ښه که فایده پکې نه وي، صحیح ده. زه اکثر د هر آیت مبارکه سره حکمت بیانوم، دا صرف دې دپاره چې تاسو مطمئن شئ په دې څیز باندې، نور داسې ضروري نه ده، صحیح ده. او نه دا سره ته دونه ښه حکمتونه دي چې مونږ یې بیانو، څو ورځې پس په دې یو حکمت باندې په زرګونو اعتراضونه راشي، ځکه علم انساني دی که نه، کله چې علم د الله جل شانو په هغې اعتراض نه راځي، چې کله انسانیت ته علم پاتې شي بیا په هغې ډېر زیات اعتراضونه راځي. الله جل شانو فرمایي یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، لیبلونکم الله بشیء من الصید، الله جل شانو خامخا ستاسو امتحان علی د ښکار په باره کې، تنالوه ایدیکم ورماحکم، هغه ښکار چې ستاسو لاس ورته وررسي او ستاسو غشي او نیزې ورته وررسي، لیعلم الله من یخافه بالغیب، دا ټول کارونه الله دې دپاره کوي چې الله ګوري چې زما اطاعت څوک کوي او زما نه څوک په پټه باندې یېرېږي، پش شا زما نه څوک یېرېږي، فمن اعتدی بعد ذلک، اوس که دې باوجود څوک زیاتی کوي فله عذاب علیم، الله فرمایي دله زه سزا ورکوم بیا ښه